ستا دپاره الهي تربیه او تنبیه. کله کله دې الله جل جلاله یو کار داسې دربند کړي یا داسې مشکل درته پیش کړي چې د هغه مشکل د حلولو ټولې لارې چارې در باندې وتړل سي. ستا دنیوي اسباب هم ټوله په داسې ډول سره پای ته ورسیږي چې د خپل کار د جوړېدلو څخه پر مخ ناامیده سي او په آخر کې دې الله جل جلاله هغه مشکل په داسې ډول سره در حل او خلاص کړي چې ستا هیڅ په چرت او خیال کې نه وي. دا د دې لپاره چې الله جل جلاله تا ته دا در معلومه کړي چې حقیقي نعمت درکونکی او د تکالیفو حلونکی څوک دی. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة. تعليم الإسلام راديو.